یوه ښځه چې د خپل ځان نه دغسې غلطه ویډیو کړې ده او دغه ویډیو ترېنه اوس په سوشل میډیا باندې هم وایرل شوې ده. د دې وجه څه ده؟ ولې ښځې د ځان نه داسې غلطې ویډیوګانې کوي او بیا یې سوشل میډیا ته ورکوي؟ آیا دا دوی په خپله خوښه کوي او که نه؟ دغه تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ قدرمنو. خو د هر څه نه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې موږ سره تر اخره پاتې شئ او دا ویډیو ماشومان ګورئ. که موږ تاسو وګورو نو نن سبا هر چا سره موبایل دی، په هر کور کې موبایل دی او هر انسان ځان سره موبایل ساتلی دی. خو د دغه موبایل که یو اړخته فایدې دي نو بل اړخته نقصانات هم ډېر زیات دي. په سوشل میډیا باندې په فیسبوک، ټویټر یا به نور اپشن چې کوم دي یا ټیک ټاک شو، په دې کې نن سبا لایف اپشن راوتی چې په هغې سره د سړي هسې هم ګوته ولګي نو هسې لایف شروع وي او سړي ته پته نه لګي. اگر که د موبایل سکرین بند هم وي نو همدغسې یو څو ویډیوګانې چې په سوشل میډیا باندې راغلي دي او دغه ویډیوګانې نن سبا وخت کې ډېرې زیاتې وایرل دي. تاسو به یې هم وګورئ، خو چا ته هم لا پته نه لګي چې دا ویډیوګانې څنګه وایرل شوې. د دې دوه وجې وي. دغه دوه وجې تاسو ځان سره یاد وساتئ. بیا د هغې نه پس در سره ویډیو هم شریکوم. د ټولو نه لومړی وجه د دې چې کوم وي هغه دا وي چې اکثره خلکو ځان نه ویډیوګانې کړي وي، ځان سره موبایل کې ساتلي وي یا میموري کارت کې ساتلي وي او خپل اشنا ته یې لیږي، خپل خاوند ته لیږي، بهر ملک ته لیږي، هر څه چې کوي نو په دغه طریقه باندې د دوی دغه ویډیوګانې دغه پرایویسي یا کوم تھرډ پارټي یا دریم کس چې کوم دی هغه هم وایرل کولی شي او بیا د دوی نه د پیسو ډیمانډ هم کوي. خو که دوی پیسې ونه مني نو هغوی په داسې ویب سایټ باندې هم خرڅوي چې هغوی ته زرګونه روپۍ ورکوي. او دویم قسم دا چې دوی اکثره وخت موبایل استعمالوي خو پته ورته نه وي نو دوی لایف په سوشل میډیا باندې شروع وي او هلته په سوشل میډیا باندې دا ویډیو ریکارډ کیږي. نو تاسو ته خواست کوم چې د دې هر څه په باره کې تاسو هوښیار اوسئ، ځانونه وساتئ د داسې کارونو نه، د داسې څیزانو نه چې تاسو پرې عزت ته خطروي.